یوه ریړه دې راسره وي یوه ریړه دې راسره وي هم زړه خره دې راسره وي چوکه اوږده دې راسره وي او سبزي تازه دې راسره وي په دې باندې به ستاسو کلي ته درځمه او بله ټپیزه چې خواښې مې ښه ده بده نه ده خیر کار څه ده بده نه ده او دومره بې زړه ده بده نه ده او ډېره ساده ده بده نه ده چې چرګه لال کې ما د پلار کره لیږي نه بسم الله الرحمن الرحیم جی قدرمنو کتونکو زه سمر افریدی او ما سره په څنګ کې ډېر محترم یو ښه شاعر ښه لیکوال جمیل ګل جمیل صاحب موجود دی ټولو نه مخکې خو راځئ چې په شریکه ټول د انګازې ټي وي چې څومره مینوال دي جمیل ګل صاحب ته ستړي مه شي او په خیرالي ووایو جمیل ګل صاحب ستړي مه شي او په خیرالي ته وایو مننه السلام علیکم ورحمت الله اول خو د انګازې ټي وي ډېر مشکور ممنون یم چې قیمتي وخت نه وخت وایسته ما دپاره تاسو خپلې لمحې راوړي ډېره مننه مننه جمیل ګل صاحب ژوند څنګه روان دی الحمدلله الله احسان دی ډېر زیات ډېر احسانونه دي د الله خپله لنډه شان پې جنګلو که وکړي نو ښه به وي زما تعلق د مومندو د سیمې سره دی او د مرکزي مومند پښتو ادبي ټولنې سابقه صدر او اوس هم په د هغوی سره په یو رکنیت باندې جمیل ګل صاحب په کومو صنفونو ډېر لیک کړی ما خو تقریبا لکه چې کومه زما پیژنګلو ده نو په مزاح شوې ده په مزاح باندې مې چې کم کار هم کړی دی نو هغه اوچت شوی دی او سنجیده کلامونه مې هم ډېر زیات لیکلي دي خو هغه په مزاح په هغې باندې غالب دی لکه زما خپل ځاني ورته دا ویم چې زما سنجیده خوښي خو عوام کله هم زما سنجیده کلام نه اوري لکه زه به ته یو لنډه سان خبره دا وکړم یو ورځ څه وړه شان دا مشاعره وه اباسین صاحب و شمسو موږ ویل تا نه به مزاح څه اورو مال چې د مزاح نه مخکې به زما سنجیده کلام خامخا اورئ ویل چې ګنې دا واجب شو مال چې دا واجب شو مال چې دا کوم کتاب هم چاپ دی نه کتاب خو مواد ډېر دي بلکې دوه او درېو کتابونو مواد دي خو چاپ نشته څومره وخت نه شاعري کوو شاعري خو داسې به ته ووایم چې د سکول د وختو نه وه د اووم کلاس نه وه شپږ اتیایم نه څلورم اتیایم نه مخکې دغسې 1904 اتیایم نه خو هغه داسې شاعري خو نه وه بس داسې کله کله به داسې څه نغه راغلل او مکمل شاعري زما چې دی بیا 22 کاله مکمل خاموشي وه په هغې کې یو شعر هم ما نه دی ویل بیا د هغې نه پس چې دی ما په 2014 یا 14 کې مې د باقاعده آغاز وکړ په باقاعده یعنی مطلب زده کړې مې د چا نه کړي کوم استاد او زده کړې استادان لکه زه به ته وایم جلبل صاحب جلبل مومن یو زموږ ډېر ښه خوږ شاعر دی او ابتدایي زده کړې هغه نه او نور چې دی زموږ په علاقه باندې چې څومره ټولنې دي ټول زموږ محب صاحب دی شمس بھائی دی تر دې پورې چې اباسین صاحب خلیل صاحب دا ټول زموږ استادان دي دوی نه مو څه نه څه زده کړې کړي ټیک ده متاثره یې چا نه یې یاره متاثره خو به ته زه دا ووایم چې لا چا متاثره کړی نه اوسه پورې څه به درنه اورو مزاحیه به درنه څه اورو چې څه درته یاد وي بس مرکه لنډه راغونډوو ځکه چې ټیم یې تاسو هم نشته مزاح به ته ووایم چې که لکه د اباسین صاحب په مشوره باندې ما ته هغه ویل چې ته د ټپیزو کې ډېر کار وکړه په دې کې تر اوسه پورې چا اوسه پورې دا په مزاح کې دا ټپیزه نه ده راوستې نو په هغې کې یو څو ټپیز دي هغه به درته ووایم چې یوه ریړه دې راسره وي یوه ریړه دې راسره وي هم زړه خره دې راسره وي چوکه اوږده دې راسره وي او سبزي تازه دې راسره وي په دې باندې به ستاسو کلي ته درځمه او بله ټپیزه چې خواښې مې ښه ده بده نه ده خیر کار څه ده بده نه ده او دومره بې زړه ده بده نه ده او ډېره ساده ده بده نه ده چې چرګه لال کې ما د پلار کره لیږي نه او بله یو ټپیزه چې کړی مې بیا د سبق نیت دی نقل کول زما عادت دی که شومه پیل دا مې قسمت دی او یاد د ټیچر مې نصیحت دی بډې جیبونه دې ښه ډک راوړه مینه ډېر ښه او نور به ته همداسې یو څو دغه شعر یو دوه درې شعره چې یو شعر پکې دی چې زما د زړه په تبخي دې پراټه پورې کړه زما د زړه په تبخي دې پراټه پورې تا چې سپیا که مخامخ په ګواټه پورې کړه او راته یې ویل
په سترګو ړوند شي ته دا نه وینې څه ناولې پوزه دې زما په لوپاټه پورې کړه. واه 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 ډېر ښه ډېر. جمیل ګل جمیل صاحب اخري څه پیغام ورکول غواړي؟ پیغام خدای دې لکه چې داسې به ووایم چې پښتو ادب بلکې پښتو نه هر یو ادب د دې چې چا قدر کړی دی لکه څنګه چې موږ ورته مور ویو چې ژبه چې دا په مور مثال دی نو چا چې د مور قدر وکړو دته په دنیا هم د هغې بدلې میلاویږي او په آخرت هم که نه نو دا دغه چې دی ادب چې دی دا یو عبادت ګڼل پکار دي او نورو ته داسې په هغه خپل ادب کې داسې پیغام رسول چې هغه د معاشرې دپاره اصلاح کوونکی داسې نه چې معاشره ورانه کړي لکه څنګه چې نن سبا ډېر داسې په میډیا باندې را روان دي چې هغه سس پکې نه یادېږي که نه نو دا چې ادب کې اصلاح پکار ده او بلکې باقاعده زده کړې پکار دي د دې نه نوی نسل چې کوم را ډېره مننه وخت راکولو جمیل ګل جمیل صاحب یو جهان مننه. جی قدرمنو کتونکو مختصر شان مرکه وه انشاءالله د سره به تفصیلي مرکه انشاءالله یو ځلې بیا کوو. مالا او ګران جمیل ګل جمیل صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.